او دریم شی چې د هغې خاص د روژې سره تعلق دی هغه دا دی چې په دې میاشته کې د غصې سزان کتل، د خشمه سزان کتل، د شکنځلو سزان کتل او د مسلمان د دل ازارۍ سزان کتل. که سړی کور ته راسي، که سړی په بازار کې، او که سړی مشري، که سړی کشري، چې کم ځای د غصې او د خشم سړي ته رافیر سو د هغې بجای پر دې خپله خوله باندې لاس نیول. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي ان جهل علی احدکم جاهل، که یو سړی در باندې رامست راغوټس هغې تا ته بده وینا وکړله، هغې ستا سره د جنګ او د جګړې اراده کوله، هغې ستا سره بدې خبرې کولې او ستا در ژبې بدې خبرې ایستلې، نو فلیقل انی صائم، هېڅ اسمان نه چپه کېږي ورته، بس زما روژه ده، زه خپله روژه ستا په خاطر باندې خرابېدو ته نه ورکوم. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، که سړی پر الله او پر آخرت باندې ایمان لري نو فلیقل خیرا او لیصمت، یا دې د خیر خبره کوي یا دې چپه خوله ګرځي. رحمه الله عبدا، پیغمبر علیه السلام وایي د الله رحم به په دې میاشته کې پر هغه بنده راځي من قال خیرا او لیصمت، هغه سړی چې یا خبره د خیر وکړي یا زندگی په چپه خوله کې تېره کړه. نو په دې میاشته کې شیطان هغې انسان سره روژه خرابوي، او روژه ډېر قیمتي دولت دی چې الله تعالی انسانانو ته ورکړی دی، او شیطان ظالم هغې په هر ځای کې د انسان سره دښمني کوي، او کوشش دا دی چې دغه قیمتي دولت د انسان د لاسه څه وکاږي او دا د انسان څه ضایع کړي، او د دې ضایع کېدل په دې باندې راځي چې په تا باندې غلطې خبرې وکړي او په تا باندې غصه وکړي او په تا باندې خشم وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی ما من جرعة احب الی الله، دنیا کې یو غړپ الله تعالی ته داسې نه دی محبوب. کم غړپ الله ته ډېر محبوب دی؟ جرعة غیظ کظمها رجلا، چې کله یو سړي له غصه راله، خشم رالی او هغه خشم دی پر ځای کولی هم سي، نه بیا په دې واقع دی هغه خشم وخوري او د الله د رضا دپاره د خپلې روژې د حفاظت دپاره یې وخوري او برداشت یې کړي. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي په ټولو غړپو کې دغه تریخ غړپ دا تېرول د الله تعالی ته په ټولو غړپو کې محبوب غړپ دی. من کظم غیظا وهو قادر علی انفاذه، پیغمبر علیه صلات وسلام وایي یو سړي له خشم وراله، هغه خشم کله سړي له پر ماشوم باندې ورسي، ماشوم بد عمل وکړي. د بعضې خلکو خو بیا دا عادت چې هغوی کله کور ته راس نو بیا خو دی کله د نسوارو د نشې عادتي، بیا د ده مازغه و دماغ یې چپه پر لګرځي، بیا که یو زنانې غریبي یا یو چا په کور کې د ده د مزاج مطابق د تلار نه و برابره کړې، بیا د ده بالکل غصه داسې چې په قابو کې نه وي. پیغمبر علیه صلات وسلام من کظم غیظا، چې کم سړي له پر یو عمل باندې غصه ورله وهو قادر علی انفاذه، هغه غصه د پر هغه سړي باندې پر هغه مخلوق باندې کښلی شوله، لیکن بیا هم هغه غصه د الله تعالی د رضا په خاطر برداشت کړه او په دې نیت باندې برداشت کړه چې د دې په خاطر باندې زما روژه ته څه نقصان ونه رسېږي. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي دعاه الله علی رؤوس الخلائق، چې کله د قیامت میدان راسي د الله تعالی عرش په مابین کې پر دې باندې شاوخوا صفونه راګرځېدلي دي، 80 صفه غالبا د دې امت صفونه دي، او 40 صفه ټول یو 100 صفه دي، او 40 صفه د نور امتونه دي. بیا به الله تعالی په خپله دغه سړي نوم اخلي چې پلانکی د پلانکي زوی چیرې دی، چې کله د هغې نوم واخیستل سلو ودعاه الله علی رؤوس الخلائق، چې کله د هغې غږ وسو چې هغه په پلانکي صف کې ولاړ دی، نو الله تعالی به ملایکو ته وایي د دې ټولو خلکو پر سر یې راواړوئ، بیا به ټول خلک دغه سړي ننداره کوي او د ټولو صفو پر سر به راوړي ویختارو فی ای حور شاء، الله تعالی ورته وایي چې دغه د جنت حورې دي چې کم د خشم غړپ دې تېر کړی دی د هغې په عوض کې چې د جنت کم حوره ستا خوښه ده په در سره بوسه. نو بیا به د جنت په حورو کې دته اختیار ورکړي او چې د جنت کوم حوره باندې د زړه هغه حوره به د په نصیب هغه حوره به د په قسمت شي. وملأ الله قلبه امنا و ایمانا، دا غي پزړه کې به الله تعالی امن راولي او هغه ته به الله تعالی داسې کامل ایمان ورکي یجد حلاوته فی القلب، چې دا غي خوند به دی په خپل سړه کې محسوسوي. نو زکات دا خبره هم د روژې سره تعلق لري او د روژې سره
د روژې دپاره ضروري عمل دی او د نفلي عباداتو زما په عقیده کې دا ضروري ده چې سړی د خپلې ژبې د خشم او د غصې سره ګرځول وکړي.